شیطان لښکرې ابن حاتم د حدیث یو له ټولو سترو علماو په خپل سنن کې رانقلوي چې ابلیس دعا وکړه یا الله تا زه خلق کړم تر څو د آدم د اولادې د ګمراهۍ لامل شم زه به په هغوی تسلط ونه لرم مګر دا چې ته راته اجازه راکړې نو ماته دا ځواک راکړه چې د ګمراهۍ لامل یې شم الله سبحانه وتعالی وفرمیل لاړ شه ما تا ته دا ځواک درکړ وروسته بیا شیطان ویل ای الله ډېر ځواک راکړه ښه مو پام وي شیطان له الله تعالی د ډېر ځواک غوښتنه وکړه نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل هر کله چې د آدم یو اولاد پیدا شو له هغه سره به یو بل شیطان هم پیدا شي یعنی د هر انسان لپاره چې په دې نړۍ کې شته دی یو شیطان قرین شیطان له ځانه سره دی ځکه الله تعالی شیطان ته د زیږولو اجازه ورکړې ده د دې لپاره چې اولاده یې ډېره وي یعنی د آدم د هر اولاد سره یو شیطان هم پیدا کیږي بیا شیطان وویل ای الله له دې ډېر غواړم الله تعالی ورته وویل چې درته دا چانس درکوم تر څو د وینې په شکل د انسان په رګو کې جریان ولري نو الله تعالی ورته دا ځواک ورکړ چې زموږ وجود ته دننه شي او په نامعلوم شکل زموږ له افکارو سره لوبه وکړي د شیطان وسوسه ځینې وخت داسې وي چې فکر کوو زموږ خپل افکار دي خو اصل کې شیطانی افکار دي چې د شیطان په شرور او وسوسو سره زموږ ذهن کې راګرځي او بیا هم شیطان وویل له دې هم ډېر غواړم ای الله او الله تعالی په دې آیت کې بیان وکړ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ای شیطان خپل ځواک او لښکریان دې متحد کړه خپل ټول سواره چې د جهنم له اور دي هم راوغواړه او ورسره خپل پیاده شیاطین چې د شیطان اساکر دي راټول که او لاړ شه حمله یا خپله جګړه د فشر پر ضد پیل که او په خپلې شیطاني قوې سره په هغوی نفوذ وکړه او تخریب یې کړه او ورسره د اسمان او ځمکې ژمنې وکړه او ورپسې بیا الله تعالی فرمایي د هر هغه څه ژمنه چې تاسو سره شیطان کوي له هیلې او مکر ډېر څه نه دي د هغې ژمنې پرته له خوب خیال او فساد ډېر څه نه دي د هغه ژمنه باطله او دروغینه ده او د حدیث په آخر کې راځي چې آدم علیه السلام د شیطان دا دعا واورېده هغه هم د الله تعالی په نزد دعا وکړه وی ویل زما پروردګاره تا شیطان ته زما په سر دومره تسلط او ځواک ورکړ نو ماته څه راکوې ای الله راته یو څه راکه الله تعالی وفرمایل ستا هیڅ اولاده به نړۍ ته رانشي مګر دا چې 2 ملایکې ورباندې مقررې کړم د یو شیطان په وړاندې 2 ملایکې چې هغوی به تل موږ د شیطان له شره په امان کې ساتي د همدې لپاره الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې د هر انسان لپاره مو 2 ملایکې مقررې کړي دي یوه یې مخې او بله یې شاته چې د الله تعالی په امر له انسان ساتنه کوي نو شیطان یو دښمن دی خو په بدله کې ملایکې زموږ ساتنه کوي 5 ملایکې 2 زموږ ښه او بد اعمال لیکي چې کین او ښې لوري ته وي 2 ملایکې زموږ د ساتنې لپاره چې له موږ مخکې او شاته دي او تبدیلیږي او 5 ملایکې د تل لپاره زموږ په غوږ کې د ښو کړنو د کولو لپاره وسوسه کوي البته 5مه ملایکه راته وایي چې ښه کار وکړه سبحان الله ووایه الحمدلله ووایه نو هغه زموږ د نیکو کړنو د ترسره کولو لپاره مقرره ده 5 ملایکې سبحان الله نو ځکه آدم علیه السلام خوشحاله شو او ویل یا الله نورم غواړم الله تعالی وفرمایل د هرې بدې کړنې لپاره یوه کړنه لیکم او یا هغه هم بخم خو د هرې نیکې کړنې په بدل کې 10 نیکې لیکم آدم علیه السلام خوشحاله شو او ویل یا الله له دې ډېر راکه نو الله تعالی وفرمایل چې ژمنه کوم زما د بخښنې دروازه تر هغې چې روح ستاسو بدن پرېږدي درته به خلاصه اوسي یعنی تر کله پورې چې ژوندی د الله تعالی د بخښنې دروازه دې پر مخ خلاصه ده او ورپسې د دې لپاره چې شیطان 4 وارې غوښتنه کړې وه نو زموږ پلار آدم علیه السلام هم د 4 وارو لپاره غوښتنه وکړه خدایه نورم غواړم نو الله تعالی په ځواب کې وویل
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. یعنی اصلا منا هیله کېږه او هیڅ شک مه کوئ چې الله تعالی موږ سره ډېره مینه لري. هغه تل موږ ته پام کوي، غواړي چې ورسره یو ځای په جنت کې واوسو. هغه اصلا موږ د جزا لپاره نه یو پیدا کړي. د همدې لپاره د آیت زما ډېر زیات خوښیږي. ځینې علماو نه پوښتنه کېږي چې کوم آیت تر ټولو عظیم الشان آیت دی، نو د دوی ځواب و آیت الکرسي. بله پوښتنه دا چې د الله د پیژان لپاره کوم آیت تر ټولو غوره دی، ځواب یې دی د اخلاص صورت چې 2 آیته دي. او بیا پوښتنه ده چې کوم آیت زموږ لپاره ډېره زیاته خوشحالي راوبخي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.